صرف لږ کنټرول، صرف لږ احتیاط موږ وکړو، صرف لږ ځان باندې لږ نظر وساتو. یا موږ څه کوو لګیا دا خو ریکارډ دی زموږ جوړېږي لګیا رب العالمین هغه ته روزانه زموږ ریکارډ خیږي لګیا. نو دا زما محترم ورونو دا عملنامه زمونږ چې کوم دا د رب العالمین دربار ته مازدیګر پورې نور ملائک به راځي، ډیوټي بدله شي. مازدیګر مونځ کې چې به مونږ وو انشاءالله نور ملائک به راشي، د شپې والا سار والا به وخیږي، د دواړو ملاقات به په دې مونځ کې وشي. مازدیګر کې دی به وخیږي، الله ته به وایي الله سار چې تلوم مونځ کې ولاړو ستا بنده دا فایل دی نیکۍ مې دله ده راوړې، او چې اوس راتلوم په مونځ باندې ولاړو. دا د خوش قسمته انسان فایل. او الله مکه چې مجرم یا الله چې ورغو غافل په بلستان کې پروت او ساري نسوارو چونډۍ ولګوله، دغه چونډۍ ده، د سیګریټ دی، د پلانې دی، کنځلې دي، کله ښځې ته کنځل، کله بچي ته کنځل، په بېلمازه خوله باندې ناشته وکړه او دا او دا او دا او دا او دغه ورځ وده. نعوذ بالله. دواړه په یو کور کې به کله دوه رونه د یو عملنامه څنګه لاړه او د بل څنګه لاړه، دوه ملګري به د یو عملنامه څنګه لاړه د بل څنګه لاړه. صرف لږ کنټرول، صرف لږ احتیاط موږ وکړو، صرف لږ ځان باندې لږ نظر وساتو. یا موږ څه کوو لګیا دا خو ریکارډ دی زموږ جوړېږي لګیا. څنګه چې ستا په موبایل کې تاسو سره میسج کړي خبرې کړي ریکارډ پکې پروت دی، انسان د سیسټم کړی دی، وړوکی غوندې شی دی په دې کې ریکارډ پروت دی. رب العالمین هغه ته روزانه زموږ ریکارډ خیږي لګیا دی. نو چې مازدیګر کم ملایک راشي سبا ساره پورې به موږ سره یې ژوند وو انشاءالله. نو چې بیا څه دي مازدیګر نه بعد کول هغه به ورته خیږي، دا یې دا وکړه، دا یې دا وکړه، دلته یې دا وکړه، دا عمل وکړو، دا عمل که نیکۍ وه خو نیکۍ به پکې درجې او که نعوذ بالله ګناهونه بس هغې سره به عملنامه سار لاړه شي. اب سبا سار نو یو فایل زموږ سار ختلی دی، د پرون مازدیګر نه نن ساره پورې یو فایل زموږ سار لاړو، او بل فایل زموږ د سار نه واله مازدیګر پورې روان دی، او دا به بیا مازدیګر پیش کېږي د الله رب العالمین په دربار کې.